همدې لپاره دې دلته راوستم. علي زه ډېره خواشینی یم. خیرت دی احمده، څه خبره ده؟ ولې خفه یې؟ ته ټوله نږدې ملګری دی راغلی او ته غلی ناست یې. کومه خبره نشته نیسان، لږ فکر مې خراب دی. اصلي لورې زر کوه، هغه په ټولو وویشه. زر کوه وخوره، اصلي په خپلو لاسونو پاخه کړي. ایفا او اوزګه دواړه تکړه زده کوونکي دي. افسوس ډېر خفه شوم. نجاتي ورور ښه سړی دی، له خپلو اولادونو سره ډېره مینه لري، خو ملګري یې هغه بیچاره څښاک څکلو ته هڅوي. یو څه باید وشي. دا د حل لاره نه ده چې له هغه نه یې اولادونه جلا شي وروره. مالا وشول استعلا مالا که تاسو خاک نه اوس کلی اوسګای نه بیولا زلتانه کرکا کوم. خپل کورنۍ نه جلا کېدل ډیره سخته ده. نجاتي ورور هڅه کوي چې اولادونو ته هم د مور هم د پلار مینه ورکړي، خو ډاډمن یم چې خواشینی کېږي. که موږ یو څه وکړو کېدای شي حالت یې بدل شي. هی الله، په دې وخت کې څوک راغی؟ اصلي لورې لاړه شه وګوره چې څوک دی. مهرباني وکړئ له چا سره مو کار دی؟ له سلیم ښوونکي سره ګورو. هغه ښوونکی بخښنه غواړم چې تاسو مې په زحمت کړئ، خو یوازې یوه شپه اما مې له خیره سبا ته راځي. دا څه ډول خبره ده صحرا مېرمنې؟ دا ستاسې کور هم ګڼل کېږي. علي راځه علي. مهرباني وکړه صحرا مېرمنې. علي زما علي او تکړه زده کوونکو څخه دی. ماشاءالله ماشاءالله. صحرا مېرمنه هم د دې تکړه زده کوونکي مور ده.
په خیر راغلی لورې. په خیر راغلی لورې. په خیر راغلی. په خیر راغلی. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. هی الله، موږ همداسې حیران پاتې شو. وږي یې؟ راځئ کینې، ډوډۍ تیاره ده. مهرباني وکړه صحرا مېرمن. راځه کښېنه علي. تاسې په استانبول کې اوسېږئ؟ لکه چې تاسو خبر شوي چې سلیم استانبول ته راغلی ده، همدې لپاره لیدو ته یې راغلی یې؟ نه، موږ نن یو ځای له سوریې نه راغلو. یو ځای؟ هو. مخکې له دې نه چې زه د ترکیې په لور حرکت وکړم، د ځینو ستونزو له امله زموږ لاره یوه شوه. علي یو ډېر تکړه زده کوونکی دی، خو پلار یې اجازه نه ورکوله چې درس ووایي. زه هم مخکې له دې نه چې ترکیې ته راشم د وروستي ځل لپاره پلار ته یې د قناعت ورکولو په هیله کور ته یې لاړم. که بل ځل ته دې کور ته راغلی واژنم دی. نور نه تعلی نشي غولولی، هغه زما زوی دی. پلاره صبر وکړه، دا ښځه رښتیا وایي، دا په رښتیا زما سکه مور ده. علي زویا، ما ته وګوره، درته مې وویل ما ته وګوره، دا رښتیا وایي، دا ښځه ستا څخه مور ده، دا رزیله ښځه ستا څخه مور ده. خو څه به وشي؟ ستا څخه مور ده، څه به وشي؟ دومره کلونه همدې ښځې له تا نه ساتنه وکړه، تر دې عمره ته همدې ښځې لوی کړی. ته یوازې یوه مور لرې او هغه هم هلته ده. وګوره دې ښځې ته زېږولی یې او په سړک کې غورځولی یې، پوه شوې؟ ما ته لاس مه وړاندې کوه. علي پام کوه. حالا زر کوئ. دا ولې کار نه کوي؟ زر کو پورته شه. له دې پیښې نه وروسته یوه چاره یې درلوده، هغه هم دا چې وتښتي. د دې لپاره چې پلار یې دوی پیدا نه کړي او دوی په امن کې واوسي، باید له هغه ځای نه استانبول ته راغلی وای. د همدې لپاره ما هم له دوی سره مرسته وکړه چې ترکیې ته راشي. ښه مو وکړل چې راغلی لورې. انشاءالله چې خدای به مو بیا د هغه سړي په لاس کې نه غورځوي. زویا، په دې عمر کې له څه حالت سره مخ شوې؟ هغه څه ډول یو پلار و؟ لورې مونږ ته کوم خدمت شته؟ که وي مه شرمېږه، ویې وایه. خدای دې له تاسې نه راضي شي، ډېره مننه کوم. حسینم ښوونکي له موږ سره ډېره مرسته وکړه. زه تاسو ته قهوه تیاروم، وروسته بیا ډېرې خبرې کوو. والله چې ښه کار به وشي ښځې، لاړه شه خوندوره قهوه تیاره کړه. اصلي لورې، ته هم راشه له ما سره مرسته وکړه. زه نه غواړم په دې اړه غلط فکر وکړم، خو تاسو هم حیران نه شوئ؟ سلیم ولې په پیل کې ونه ویل چې له هغوی سره راغلی؟ ولې له موږ نه پټه کړه؟ داسې خبره نه ده ګرانې. کله چې هغه راغی په نورو کارونو کې ډېر بوخت شو. هغه دومره فرصت پیدا کړ چې له موږ سره کښېني او لږې خبرې وکړي. همداسې نه ده نیسان؟
زه نه پوهېږم اصلي ولې دا خبره وکړه. په هر حال ګرانې ورپسې مه ګرځه. هر څنګه چې وي یوه شپه پاتې کېږي بېرته ځي. خو یوه ښه ښځه ښکاري که نه ترورې؟ هو داسې ښکاري چې یوه ښه ښځه ده. ستا لا بلا وشوه. زه نه ځم، ما نشي بیولی. هلته دې منډه که ودرېږه مه تښته برداره بم دی. شکر خدایا پاسانه وژغورو شو ها. ستا پلار مینه خوښیږي خو آفرین دې وي غیرتي ځوان یې. زه ستا پوره وړی شوم. زه څه نه غواړم، ته زما پوره وړی نه یې. څه وایې په دې معنا چې څه نه غواړې ها؟ که پلار د ستا غوندې لږ زره احساس درلودلی نو سم سړی به شوی و ها. پلار مې مه یادوه. سمه ده سمه ده ځوانه سمه ده، ټوکې مې وکړې. څه کوي؟ هېڅ هم نه. مشر مې راته ووایه اندېښنه مه کوه، زه په هر څه پوهېږم. د هغه نشه یي پلار له امله دې ستا خورې مرستو ته بوتله وروره. ته هم له پلار نه دې خفه شوی دلته راغلی ها؟ ژوندی اوسې، ډېره مننه کوم. څه یې وویل؟ کومه لاره شته چې اوس ګل هغه ځای نه راوویستل شي؟ هو یوه هیله شته، خو د دې لپاره نجاتي ورور باید په روغتون کې بستر شي. همدارنګه که د مرستون مسؤلینو ته باید قناعت ورکړل شي چې نجاتي ورور ښه کیږي او موږ یې هم ضمانت وکړو، نو کولی شو چې موږ اوسګه بیرته راولو. تر کوم ځای چې زه نجاتي پیژنم هغه نه بستر کیږي. هلته اعصاب خرابیږي، که څوک قناعت هم ورکي بیا هم تښتي. بله لاره نشته پلاره، موږ مجبور یو چې نجاتي ورور ته قناعت ورکړو. سبا ته یو ځل ورسره خبرې کوم. سربیره پر دې چې ډېر جنجالونه لري خو بیا هم موږ دلته راغلو. سبا سهار وخته فاطمې امه کره ځو. داسې نشي کېدلی صحرا مېرمنې، سبا ته چېرته چې ځئ زه م ورسوم. نه زویا، سهار وخته چېرته چې دوی ځي زه یې بیایم. تاسې ځان مه په زحمتوئ، موږ خپله ځو. زه هېڅ نیوکه نه غواړم لورې. زه تا یوازې هېڅ ځای ته نه پرېږدم چې لاړه شي. پلار نه مې ګیلاس واخیسته مات مې که، په منډه دلته راغلم. زه له هغه سره ډېره مینه لرم خو د کارونو په اړه چې فکر کوم خور مې اوسګه. ګرانه داسې ووایه چې ته هم له هغو بېوزلو کسانو څخه یې چې هېڅ سرپرست نه لري. خو زه درته یو څه ووایم، دا ژوند تل همداسې دی، هېڅوک له چا نه سرپرستي نه کوي. خدای پوهېږي کیدای شي چې دا ستا لپاره لا ښې ورځې وي. نه، زه په خپلو پښو ودرېږم، هېڅ چا ته نه احتیاجېږم، اوسګه هم نه احتیاجېږي. ټول به دا وکړي،
ټول به دا وګوري. سمه ده ځوانه، کېدای شي څنګه چې ته وایې هماغسې وشي. موږ په دې څه نشو ویلی، خو په دې ښه پوه شه چې زه ستا دا نیکي هېڅکله همداسې نه پرېږدم. زر که وپاڅېږه، نن شپه ما سره لاړ شه. یاره نجاتی، یو کار خو سم وکه. ته څومره رزیده سړی یې، خدای دې تا ووهي. خپله لور دې ونه ژغورله، ځانه دې ساتنه ونه کړه. هېڅ دې ونه کړل نجاتی، هېڅ. راځه ځوانه راځه، دلته څملاستلی شي، لاندې یې کمپله هم شته. راځه ها، که وږی شوې پخلنځی دې خواته دی. سمه ده، زر کوه. ورور یو ډېر ښه ځوان مې پیدا که. نه وروره ته څه وایې؟ د مال لېږدولو لپاره مې یو تکړه ځوان پیدا که. ډېر ښه ځوان دی، زما خبره مني. نه خپله او خپلوان نه لري، یو نشه پلار لري، همدارنګه یو خورم لري. سمه ده. څه خبره ده؟ د باندې ووځه جلۍ، ټول دې له خوب نه راویښ کړل. تا ته یې وویل د باندې وځه که نه؟ اوف، دا مصیبت له کوم ځای نه شوه. ته زما له حاله خبر یې خدایه. زه له یو لوی امتحان سره مخ شوی یم. ما ته د زغملو توان راکړه. درد ورکوونکی ته یې، درمان ورکوونکی هم ته یې. زما هغه ماشوم ته هم شفا ورکړه چې تر اوسه مې غېږ کې نه دی نیولی. ته موږ په خپل امتحان کې بریالي که خدایه. ته موږ ته د صبر حکولو او زغملو توان راکړه. ته په موږ رحم وکړه، ته له موږ سره مرسته وکړه لویه خدایه. علي ویده شوې؟
زما ګرانه زویه ویده شوې ښاغلی احمده ګورئ زه پوهیږم چې دا حالت ستاسو لپاره څومره سخت دی خو د دې احتمال شته چې ماشوم مو ډاون سندروم وي پلار جانه سهار بخیر پلاره ما ته وګوره الوري وګوره دا څه دي کاغذ د اوس لپاره کاغذ دی خو لږ وروسته به مرغه ترې جوړ شي ښه یې وګوره سمه ده واخله ګرانې مورې وګوره پلار مې څه جوړ کړل او څومره ښکلی دی یو ځل بلم جوړ کړي مور جانې لومړی سباناری وکړه بیا پلار دې درته بله هم جوړوي موږ دلته د څه لپاره په تمه یو نور نه باید لاړ شو دلته باید هیڅ نه وای راغلی رښتیا وایي باید نه وای راغلی دوی ته مو زحمت ورکه خو موږ باید لومړی له هغوی نه مننه وکړو بیا لاړ شو که نه نو هغوی به غلط فکر وکړي خیریت دی لورې چیرته بیا مو وخته هر څه تیار کړي هم دي تر څو چې یو دوه مړۍ ډوډۍ ونه خورئ او پیاله ګرم چای ونه څښئ زه تاسې پرېږدم چې لاړ شئ زر کوه هغه ماته راکړه نه هسې نه م تاسې ټوله شپه له موږ سره ډېر په زحمت شوئ لورې موږ له تا سره څه خبرې وکړې تاسې زه نه رسوم اوس نو هېڅ نیوکه نه غواړم راسن سبا ناري ته ځو حاله لورې لورې منډې مه وهه نیسان زه باید تا ته یو څه ووایم خیرت دی غواړې ما ته څه ووایې لورې مورې څه وشول بیا مې ډېر درد کوي ما خو درته وویل چې منډې مه کوم ځای وهه درد کوي دا دې اوس یې ګورم هېڅ ځای دې نه دی ژوبل شوی زر کوه پاڅېږه لورې زر کوه هله دلته کښېنه اوس نو درد نه کوي که نه پلار جانه مرغه مې خرابه شوه خیر ده ماښام ته درته یو بل جوړوم سمه ده پلاره یو ځل د مور روټ هم جوړ کړه
سمه ده نیسان ما درته یو څه ویل رښتیا ته ماته څه ویل احمده؟ یو ځل کښېنه. احمده خبره دې مه هېروه، اوس مې پیاد شو. پرون شپه مې یو عجیبه خوب ولیده. خپل زوی مې په غېږ کې اخیستی وي خو مخ یې نشم لیدلی. یوازې بوی احساسوم. دومره ښه بوی کاوه. په هر حال ما چې کله هغه بویوه احمده، زینب په منډه راغله. کومه نانځکه چې خوښېږي هغه هم ورسره وه. هغه یې ماته ونیوله. کله چې ومې کتل زما په غېږ کې د زینب نانځکه وه. زینب په خوب کې هم خپل ورور نشي زغملی. دا ښه کار نه دی. ورور مې ماته ګران ته مري، پلار مې هغه ته مرغه جوړوي. زما خوږې، رښتیا ته څه ویل خبره مې دې ونیوله. ژمنه ده دا ځل غلی کېږم. په هر حال زه باید ووځم، ناوخته کېږي. ماښام ته به خبرې کوو. سمه ده. بله سلیمه چیرته وروره؟ په تماشه درځم. موږ باید خبرې وکړو. داسې ښکاري چې ته خپل هېواد پسې خفه شوې اوسې. زموږ په هېواد کې داسې څوک نه دي پاتې چې زه ورپسې خفه شم. شکران خورې. زه تل هلته ځورېدلې یم، کړېدلې یم. له مانه یې زما زوی اخیستی و. زه ترې هېڅ خبره نه وم. اوس نو ما هغه ځای له خپل ذهن نه ویستلی. زما لپاره زما هېواد هغه ځای دی چېرته چې زما زوی اوسېږي. خدای خیر دی مال دې حالت نه وژغوره. نور نو سړی شبه یم، لاسته مې څه نه راځي. د زغملو توان مې نه دی پاتې. بخښنه غواړم نجاتي وروره. دروازه خلاصه وه. ومې نه غوښتل چې په زحمت دې کړم. ایفا چېرته دی؟ په ښوونځي کې دی؟ زه خبر نه یم. خپل اولادونو سره ډېره مینه لرې؟ هغه هم ډېر. که ته په رښتیا هغوی سره مینه لرې نو باید خپل حالت زر تر زره بدل کړې وروره، که نه نو هغوی به له لاسه ورکړي. وګوره اوزګی په زور سره مرستون ته بوتله. د دې لپاره چې هغه بیرته لاسته راوړې باید څښاک څښل پرېږدي. ته وایې چې زه داسې نه غواړم. زه د هغوی لپاره له خپل ځانه تېرېږم. خو دا زهر نشم پرېښودلی ښوونکیه، نشم پرېښودلی. داسې مه وایه چې زه یې نشم پرېښودلی.
که وایي چې نه یې پرېږدم بیا سمه ده که ته په رښتیا له هغوی سره مینه لرې نو باید زما خبره ومنې زه تا روغتون ته بیایم درملنه دې کوم ته څومره ښه سړی ښوونکیه ته څومره ښه سړی خدا دې ویني چې زه نه خپل ځان ته او نه خپل اولادونو ته ګټه رسولی شم درملنه مرملنه ماته ګټه نه کوي کوي نجاتي وروره کوي له خپل اولادونو سره به یو نوی ژوند پیل کړي ته یوه قوي اراده وکړه موږ به هم اوزګه بیرته راولو زه یې ګورم پلاره په کور کې یې زه راغلم اوزګه زما ګرانې لورې ښاغلی نجاتي موږ راغلي یو چې د لور شیان دې واخلو خدای پاماني وکړئ ځکه چې موږ باید لاړ شو ماما پرېږده پلاره زه نه غواړم چې لاړه شم غواړم چې له تا سره پاتې شم تاسې زما په لور څه کوئ هېڅوک زما اولادونه نشي اخیستلی نجاتي وروره داسې مه کوه موږ اوزګه بیرته راولو خو اوس باید لاړه شي ښاغلی نجاتي حالت مو معلوم دی هیله کوم زموږ کار مه سختوئ نجاتي وروره ته څه کوې هغه چاړه کېده نجاتي وروره خیر دی ارام اوسه زه خپله لور هېچا ته نه ورکوم زه خپله لور نه ورکوم وړاندې مه راسئ وړاندې مه راسئ زړه نه سوځوم وروره هغه چاړه کېده خبرې کوو دا مسله حلوو همدارنګه وګوره دلته هېڅوک نه غواړي چې تا ته او ستا اولادونو ته زیان ورسېږي همداسې نه ده خوشې مې کوي پلاره خوشې مې کوي زه نه غواړم چې لاړه شم لورې اوزګه لورې لور مې خوشې کړئ وایم لور مې خوشې کړئ لورې فخري کاکا بیا نه دی راغلی لکه چې ناروغ دی زه خو وایم روغ جوړ دی هېڅ هم پرې نه دی شوي اوس د هغې لاندې سیمې جومات ته ځي سهار یې د هغه جومات له ملا سره کیسې کولې زویه دا چې دلته نه راځي حتما له ما نه خفه دی دا چې له نجاتي سره دې مرسته وکړه له تا نه خفه شوی تا له یو نشهیي سړي سره مرسته وکړه په بدل کې د خپل هغه مقتدي له لاسه ورکړو چې تا پسې یې لمونځ کوه زه باید له هغه سره خبرې وکړم زړه یې لاسته راوړه زما په اړه یې غلط فکر کړی نه اوس نه کېږي زه یو ځل ورسره ګورم ته بیا وروسته خبرې وکړه سمه ده څنګه هغه میلمانه لاړل یو خپلوان یې و هغه کره لاړل اړتیا نشته زه یې نیسم خپله مو ولیدل دا یو ډېر لوی ښار دی خوري دلته ژوند کول ډېر سخت دي په دې ښار کې هېڅوک له چا نه خبر نه دي په ما باور وکړه که وږی مو سې څوک ناراضي خبر دې نه اخلي شکر دی چې له داسې یوې مېرمنې سره مخ شوې یې سهره ته یو ځل له ما سره پخلنځي ته راشه ګوره سهره زه له تا سره سپینې خبرې کوم دا هیڅ امکان نه لري چې تاسې دلته پاتې شئ که هغه جابر له دې نه خبر شي چې تاسې دلته اوسېږئ نو هم تا او هم ما وژني زه هیڅ کلم نه غواړم چې ځان ته مصیبت پیدا کړم خو اما زه ګوره زما توصیه دا ده چې تاسې زر تر زره بیرته سوریې ته لاړ شئ دلته په پاتې کېدلو سره خپل ځان او خپل زوی مه خواره دلته چیرته اوسېږي چیرته ژوند کوي ته ما ته ووایه باور وکړه چې زه ستاسو لپاره هیڅ هم نشم کولی حاله سهره نور نو موږ له دې ځایه ځو لورې دلته زموږ پاتې کېدل کومه معنا نه لري ډېر شکر دی په دې ښار کې انسانیت نه دی ختم شوی او زړه سوی هم نه دی ختم شوی خو کېدای شي ځینې کسان وي چې په دې خبره نه پوهېږي هله لورې هله لورې
ما په زړه سره نه عقل نه په کار اخیستلو سره په دې لوی ښار کې په خپلو پښو ودرېدل مې زده کړي دي. زر کوه پاسېږه چې ځو. موږ نه تا ته او نه بل چا ته اړتیا لرو. موږ خپله ځان ته یوه چاره کوو. علي ودرېږه، صبر وکړه. زه نه پخلا کېږم، نه پخلا کېږم. هره ورځ 5 وخته لمونځ موږ ورپسې کوه، خو هغه د یو نشهیي سړي زړه لاسته راوړه عثمانه، او زموږ زړه یې مات که. یعنې څه؟ موږ هغه پریښی وای چې د نشې حالت کې همدارنګه بیا اوداسه جومات ته دننه شوی وای. وروره هغه د خدای کور نه دی. وروره لږ ارامه اوسه. داسې به نه وایي چې دې خبرې پسې مه ګرځه، پخلا شه. زه له هغه سړي سره په هیڅ ډول نه پخلا کېږم وروره. څنګه چې ته وایې داسې نه کېږي ملګریه. مخ د دې خواته راواړوه او سمې خبرې وکړه. احمد وویل چې یوه لویه غلط فهمي شوې ده، هغه به ولې ستا زړه ماتوي؟ زما زړه یې مات که. په جماعت کې د ټولو کسانو په مخ کې یې د هغه ملاتړ وکړه. ته خپله په خپلو سترګو ونه لیده که زه دروغ وایم ووایه. ښه نو اوس ته ماته ووایه چې نشهیي سړی د چا خوښېږي؟ ها هغه ولې له ما سره داسې چلن وکړه؟ ها همدارنګه هغه ته چا دا حق ورکړی و؟ توبه توبه. ملګریه، تا وویل چې د ټولو کسانو په مخ کې، خو موږ په جماعت کې ټول څو کسان وو؟ سلام علیکم. وعلیکم سلام. فخري کاکا اجازه ده؟ مهرباني وکړه، هسې نم دا زما ځای نه دی. فخري کاکا ستا بیولو ته راغلی یم. لږ مخکې مې جامه ورکړه او مې کتل چې ته نه وې، که داسې وکړې محروم به شې. زه اوس د هغې بلې سیمې جومات ته ځم. هسې نم ته زما غوندې مقتدیانو ته هېڅ اړتیا نه لري. زه لاړم، خدای پامان. ټولګه دې خواته وګوره. اوس ګانن ښوونځي ته راغلی وه؟ نه ورغلی. زه هم دلته یم، که راغله ماته خبر راکړه. سمه ده وروره، خبر درکوم. ښوونکیه ما د خپلې لور څنګ ته بوسه. اوزګه که ده نجاتي وروره، ته هم ښه کېږې. د اوس لپاره د اندېښنې وړ کومه خبره نشته، زه بیا راځم. ډېره مننه کوم. اوزګه لور مې، زه غواړم خپله لور وګورم. اوزګه یې مرستون ته بوتلو نجاتي وروره. کله چې ته ښه شو بیا کولی شي چې هغه بیرته لاسته راوړې. دلته ستا درملنه کېږي. دا ځای ستا لپاره مناسب دی، آرامه اوسه. نجاتي وروره، مه ځان ته زیان رسوه، مه بل چاته. خپل ځان دې سنبال که. که وایې چې نه همدا اوس زه له دې ځای نه ځم، نو دروازه دا ده، لاړ شه، څه چې کوې ویې که.
ګوره اوسګه جانې موږ ستا د ښه والي لپاره هڅه کوو یوازې تر څو چې پلار د ښه کېږي ته به له موږ سره اوسې موږ مجبور شو چې تا له خپل پلار نه جلا کړو که داسې مو نوی کړی نو پلار د درملنې ته هېڅکله هم غاړه نه ایښوده ما خو کوم شکایت نه دی کړی زه له خپل پلار سره خوشحاله وم په زوره مو دلته راوستم زه هېڅکله نه غواړم دلته واوسم زه به دې دلته نه راوستم سلیمه زړه مې تنګېږي زه فکر نه کوم چې دا کار کومه ګټه وکړي زه به ښه شم نور نو ځان دې ډېر مغلاوه نه جاتي وروره ته هم پوهېږي یوازینۍ لاره دا ده چې باید ستا درملنه دلته وشي دا چې اوسګه بیرته لاسته راوړې ډېر وخت نه لري که ته صبر وکړې او درملنه دې دوام پیدا کړي نو د خدای په مرسته سره هر څه به سم شي ته به بیا وګورې اوسګه درته کویم هو ښه داسې ده مرکزي لیلیې ته لیږي سمه ده سمه ده هر وخت چې غواړئ راشئ اسنادونه یې درکوم اوسګه بیایي وروره چیرته بیایي چا وویل مدیر په موبایل کې خبرې کولې ما واورېدلې هغوی اوسګه لیلیې ته لیږي زنګ ووهل شو زه باید لاړ شم بیا سره وینو هر څنګه چې کېږي زه باید خپله خور وژغورم یو څه باید وکړم ارامه اوسه ځوانه سمه ده ته دا موبایل واخله پوښتنه وکړه خور دې په کومه لیلیه کې ده له هغه نه وروسته بیا اسانه ده زه تا ته بیا لاره ښیم او لاړ شي خپله خور به وتښتوې زما په کور کې به په ارامه ژوند وکړئ هله زر کوه ګوراسلې ته یو ډیر لوی فرصت له لاسه ورکوي دا ستا د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی سلیم له سوریې نه راغلی په همدې نږدې وختو کې واده کوو هیله کوم عقل دې په کار واچوه دا یو ډیر لوی فرصت دی همدارنګه سلیم خبر نه دی همداسې ده ترور مې هغه د وګوره ترور مې راغله موږ هم ستاسو په اړه خبرې کولې ترورې خیریت دی وایې زما په اړه مو څه ویل زه هڅه کوم اصلي ته قناعت ورکړم چې پاریس ته لاړه شي ترورې زموږ اصلي ته یو ډېر ښه فرصت په لاس ورغلی موږ خپله پرېکړه کړې دی لورې زه خپله نازولې لور هېڅکله هم پاریس ته نه لیږم زه غواړم چې دا تل زما د سترګو لاندې وي ترورې څه مو وکړل تاسو د صحرا مېرمنې خپلوانو کره لاړئ هو لورې خو هلته نشي اوسېدلی تر څو چې ځان ته یو مناسب ځای پیدا کوي موږ کره به میلمانه وي ګرانې په هر حال زه د ماښام لپاره ډېر کارونه لرم ډوډۍ تیاروم ته هم بیا ژر راشې سمه ده ګرانې سمه ده ترورې درځم سمه ده تاسې ته خوشحاله وخت غواړم راځه لورې موږ بریالي نه شو بیا به څه وشي درته وایم هر څه تیار دي هېڅ هم نه کېږي مورې زه مرغان جوړولی نه شم ته جوړولی شې مورې زه مې خپل اولادونه غواړم خپله لور غواړم ځوان چمتو دی امر دې پر ځای کېږي وروره